په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشر ستره درغلي او فریب رسوا شو. له افغان ځوانانو سره د رحمت الله نوروز ستر خیانت افشا شوی. ښاغلي نوروز له افغان ځوانانو او محصلانو سره څه ډول چل او خیانت کړی، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. افغان فزیک پو محمد تنها لیکي، پخوانی افغان ډیپلوماټ راته ویل رحمت الله نوروز په مالیزیا کې د لینکن پوهنتون ایجنټ و. افغانان به یې راوستل، پیسې به یې ترې واخیستې چې افغان محصل به راغی، نوروز به پټ شو. څو کاله یې دا کار وکړ. افغان زده کړیال به بلد نه و. بیا به چې هلته وپوښتل شو چې چا راوستی یې، ویل به یې نوروز راوستلی یم. د نوروز به ټلیفون بند و. بالاخره سفارت نور اعلان وکړ چې د نوموړي پوهنتون اسناد موږ ته د منلو نه دي او له دې وروسته نشي کولی چې افغانان جذب کړي. رحمت الله نوروز ډېرې منډې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه چې دلته یې کاروبار خراب شو. لاړ له ذاکر نایک سره یې یو څو انځورونه واخیستل. وروسته یې ویل چې زه دیني مبالغ یم. تبلیغ او بزنس یې سره ګډ او قمر خیریه بنسټ یې جوړ کړ. د خیریه بنسټ پر پیسو یې په لندن کې کورونه واخیستل او ایر بی ان بی ته یې په کرایه ورکړل. ښاغلي نوروز پخپله هم له دغه پوهنتون څخه فارغ دی. دا په مالیزیا کې داسې پوهنتون دی چې سند یې پر پیسو و او نمرې هم. زه داسې محصلان هم پیژنم چې مکتب یې نه و لوستی، خو نوروز د دغه پوهنتون په ماسټریک کې شامل کړي وو. ان د مالیزیا حکومت یې هم اسناد په اسانۍ نه منل. ښاغلی تنها ډیروي دا در سره شیر او تر هر چا ورسوي چې خلک یې په رذالت خبر شي. محمد تنها مخکې لیکي د خبرې صحت او سقم د افغان ډیپلوماټ پر غاړه دی، خو څومره چې زه دغه ډیپلوماټ پیژنم په خبرو کې هیڅ شک نشته او د قمر خیریه بنسټ مشر رحمت الله نوروز ډیر ښه پیژني. ښاغلي نوروز تازه اعلان کړی چې د کونړ زلزله ځپلو لپاره باید $3 لک راټول شي. د نوموړي دغه اعلان د افغانانو له شدید غبرګون سره مخ شو. درنو لیدونکو